لمونځ رانه پاتې سو. من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك. لمونځ هغه نور دی چې د ژوند چارې درته روښانه کوي. لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين. درېیمه برخه. الحمد لله الذي جعل صلاة عماد الدين وصلة قوية بين الله وعباده الموقنين وكتابا موقوتا على المؤمنين. أما بعد. قدرمنو اوردونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی جو کی چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او ژوند به مو په خوښیو کې تیریږي. عقل دې وکاروه قدرمند وروره، تل په یاد لره باور دې که هر څنګه وي چې ته به زر په یوه چاره کې بریالی سې یا به په یاده چاره کې بریالی نه سې، نو په دواړو حالاتو کې ته په حقه یې. هغه کسان چې پر منځه ټینګار کوي هغوی یوه اسانه چاره ترسره کوي، او هغه دا چې په همیشني بڼه خپلو عقلو ته دا قناعت ورکوي چې په هر ډول حالاتو کې د لمانځه کولو توان لري. عقل د بدن د نورو عضلاتو په څیر دی، نو لکه څنګه چې د بدن نور عضلات په تمرین او تکرار سره وده کوي او غښتل کیږي، عقل په تکرار سره یو ځانګړی فکر او ځانګړی باور ته وده ورکوي او د یوه حقیقت په څیر ورباندې قانع کیږي. د بیلګې په توګه که ته د عادي وخت څخه لږ ناوخته ویده سې، نو سلګونه داسې عذرونه به ومومې چې د سهار لمانځه دې منع کوي. خو که ته هم دومره ناوخته ویده سې او اټکل سوی وي چې سهار همهغه د لمانځه پر مهال د الوتکې د سفر او یا د نوي دندې د پیل په مخه راویښ سې، نو ته به سلګونه داسې لاملونه ومومې چې ویښېدا ته دې اړ باسي. د خوب وخت هم یو دی او د ویښېدو وخت هم، خو کومو فکرونو چې ستا په عقل غلبه کړې ته یې اړ کړی یې چې یو پرېږدې او بل ترسره کړې. ولې؟ ځکه عقل دې د ټولو منطقي لاملونو پلټنه کوي، څو هغه ذهني انځورونه ورباندې غښتلي کړې چې تا په خپل عقل کې کرلي دي، او عقل په همدې توګه کار کوي. که څه هم دغه ذهني انځور ناسم یا غیر منطقي وي. که تر خوب وړاندې د عقل ته خبر ورکړ چې ته د سهار لمونځ نسې کولی ځکه ستړی یې، ژر به د عقل د هغو لاملونو په تیارولو کې مرسته وکړي چې دغه ذهني انځور ته قوت ورکوي. او که تر خوب وړاندې د عقل ته خبر ورکړې چې ته به هرومرو ویښېږې، نو د الوتنې وخت یا د دندې پیل ته ورسېږې، نو ژر به د عقل په ټولو هغو منطقي دلایلو ستا مرسته وکړي چې دغه ذهني انځور قوي کړي او تا ویښېدا ته اړ باسي، او شونې ده له زنګ او بل ویښېدونکي پرته دې راویښ کړي. دا چې عقل په دغه کړنلاره عمل کوي، نو د دې پر ځای چې یا د کړنلاره د لمانځه په مخالفت او د لمانځه پرېښولو لپاره د عذرونو په جوړولو کې وکاروې، ولې داسې کار نه کوې چې د لمانځه په ادا کولو کې راسره مرسته وکړي؟ د نفس او لمانځه پرېښولو ترمنځ دغه همیشني جګړه د خپل ځان خوار ګڼلو رواني حالت جوړوي. تل داسې احساس رامنځته کوي لکه یو شی چې درڅخه ورک سوی وي، او د ورځې په پای کې بیا د تنهایي احساس کوي ځکه تا د خپل فطرت خلاف جګړه وکړه. بل خوا ډېر هغه کسان چې لمونځ نه کوي، کله چې کوم یو یې د سهار لمونځ په جماعت ادا کړي یا د یوې ورځې ټول لمونځونه وکړي او یو هم ترې پاتې نسي، ډېر خوښي او تازهوالی احساسوي. نو لمونځ د خوښۍ، تازهوالي او ډاډ بنسټ دی. موږ باید خپل عقلونه داسې جوړ کړو چې لمونځ همداسې انځور کړي. که یوازې تصور یې وکړې او لا تر اوسه دې ادا کړی هم نه وي، نو ته به زر تر زره خپل نفس داسې ومومې چې د لمانځه په پرېښودلو کې د مرسته کوونکو اسبابو د لټون پر ځای به د هغو اسبابو لټون وکړي چې د تاسو د لمانځه په ادا کولو کې مرسته کوي. همدا نن د یوه ورځ له نړۍ څخه د وتلو پرېکړه وکړه. د دې ورځې په اړه ته ګمان کوې چې ستا حالت به پکې بدل سي
او ناڅاپه به لمونځ کوونکو څخه سې. دغه ورځ هېڅکله نه راځي، انتظار یې مه کوه، بلکې پر هغه لاره تلل پیل کړه چې د عذرونو ډکې دغه نړۍ ته تا راباسي. د دې پر ځای چې د لمانځه پرېښودل زده کوې، پر ځای ټینګار کول زده کړه. لومړی الله تعالی وپېژنه، که دې وپېژاند مینه ورسره کوې، او چې مینه ورسره وکړې اطاعت یې کوې. له الله تعالی سره دې اړیکه یوازې د امر او نهي اړیکه نه ده. الله جل جلاله مهربانه، مینهناکه، بخښونکی، احساس قبلونکی، د پراخ رحمت خاوند او ښه توبه قبلونکی دی. هره ورځ دې روح په داسې وینا تغذیه کړه چې تا ته الله جل جلاله در په یاد کړي. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، ژباړه، او البته نصیحت کوه، ځکه چې دا نصیحت یقینا مؤمنانو ته ګټه رسوي. که باور دې هر څنګه وي چې ژر به ته په یوه چاره کې بریالی سې یا به په یاده چاره کې بریالی نه سې، نو ته په دواړو حالاتو کې په حقه یې. کوم شی چې ته یې خپل نفس ته د لمانځه په اړه وایې، هغه له تا سره د لمانځه په کولو یا نه کولو کې مرسته کوي. د لمانځه په اړه دې خپل افکار او باور بدل کړه، دا به له تا سره د لمانځه په کولو کې مرسته وکړي. له لمانځه سره کومه ښه خاطره دې غنیمت وګڼه، او د دغې خاطرې په مرسته په خپل ذهن کې د لمانځه ښکلي انځور جوړ کړه. د دې پر ځای چې د لمانځه پرېښولو په لاملونو پسې ګرځې، داسې لاملونه ولټوه چې د لمانځه په ادا کولو کې در سره مرسته وکړي. معجزه صفت، ارواپوهان هم ورته الصفت المعجزه یا معجزه صفت وایي. په ډېرو هغو کسانو کې چې د ژوند په لویو برخو کې بریالي دي او نړۍ کې یې خپلې کارنامې پرې ایښي، یوه څېړنه ترسره شوې، او د څېړنې پایله دا په ډاګه کوي چې د هغوی ترمنځ یوه ګډ بنسټګر صفت شتون درلود. دغه صفت ذکاوت نه دی، ابتکار او ځانګړی تعلیم هم نه دی، نفوذ او تسلط هم نه دی، او شتمني هم نه ده چې انتظار ورته وکړل سي څو له هغوی سره په بریا کې مرسته وکړي. بیخي د دې پر خلاف دي. ډېری دغه کسانو د دې صفتو څخه یو صفت هم نه درلودی. د ځینو ذکاوت تر نیمایي کم و، ځینو یې اساسي زده کړې نه وې بشپړې کړې، ځینو یې ژوند بې سرپناه پیل کړی و، او ځینو یې ان د یوې ورځې خواړه نه درلودل. خو دې صفت د هغوی پر وړاندې ټولې دروازې پرانیستلې او داسې کړل چې په خپل ژوند کې لویې بریاوې ترلاسه کوي او د ځمکې په ودانولو کې ونډه اخلي. طبعا هغه کسان چې له کلونو راهیسې پر لمانځه ټینګار کوي د دغه صفت درلودونکي دي، نو دا د هغو ټولو ترمنځ ګډ اساسي صفت دی چې د هغو سره ځانګړی وړتیاوې او استثنایي ظروف نشته، بلکې دغه معجزه صفت ته یې دومره پرمختګ ورکړی چې عادت یې ګرځولی دی، او موږ به دا ګمان کاوه چې د هغوی سره ځانګړې وړتیاوې یا داسې آسماني ملاتړ شته چې د لمانځه په اړه ورته مرسته کوي. دغه صفت د هرې بریا بنسټ دی، او په دې کتاب کې که هر څه ته زده کړې، نو له دې صفت پرته بې ګټې دي. د نفس مهارول پر لمانځه د ټینګار لپاره بنسټیز او معجزه صفت دی. ډېر ځله به ما فکر کاوه چې د هغو بریالیو یا دغو لمونځ کوونکو جادویي حل یا هغه لنډه لاره در وښیم چې هغوی ورباندې تللي دي. نه د نفس له مهارولو پرته بریا نه موندل کیږي. د نفس مهارول د هغو بریالیو سره دا مرسته کړې چې خپلې لویې موخې ترلاسه کړي، او له لمونځ کوونکو سره یې دا مرسته کړې چې په هر ډول حالاتو کې د لمونځ پاته نه کیږي. نفس مهارول به له تا څخه یو بدل انسان جوړ کړي، ژوند به دې مرتب کړي او خوښي به درته راوړي، ځکه د نفس مهارول له فطرت سره برابر دي. نفس مهارول د هغه کار ترسره کول دي چې په یوه ټاکلي وخت کې له تا څخه ترسره کول غواړي. که له دې کار سره دې مینه وي یا کرکه، هیڅ توپیر نه لري. نفس مهارول دا دي چې د اړین او مهم کار بدل کې که څه هم سخت او دروند وي، خوندور او اسانه کار غوره او ترسره کړي. د خوندور او اسانه کار ترسره کول به سمدلاسې تا ته خوند او راحت درکړي، خو د ورځې په پای کې به د بیکارۍ او ټیټوالي احساس وکړي، ځکه تا مهمې چارې له لاسه ورکړي. د اړین او مهم کار ترسره کول سمدلاسې یو څه ستړیا لري، خو د ورځې په پای کې به د خوښۍ او آرام احساس وکړي، ځکه ستا ورځ ګټوره او ارزښتمنه وه. دا ځکه چې
د نظم او پابندۍ بیه د پښیمانۍ له بیې ډېره کمه ده. که غواړې چې زما په وینا پوه سې نو د ماخستن تر لمانځه وروسته د جومات له دروازې سره ودرېږه او د داسې یو لمونځ کوونکي د احساس پوښتنه وکړه چې د ورځې ټول لمونځونه یې ادا کړي وي، یا د هغه شخص د احساس پوښتنه وکړه چې د ځان لپاره یې یو سخت هدف ټاکلی او ترلاسه کړی وي. هره ورځ ته د سلګونو داسې غوراویو ترمنځ یې چې یا به هغه سختي او مهمې کړنې ترسره کوې چې ترسره کول یې در باندې لازم دي، او یا به غیر مهمې او اسانه لارې غوره کوې. کوم شی چې هره ورځ غوره کوې همهغه ستا شخصیت ټاکي. ستا په ژوند کې یوه غیر مهمه ورځ هم نسته. په هر ډول حالاتو کې د مهمې چارو د ترسره کولو په غوروي کې ته خپل شخصیت غښتلی کوې او د خپل نفس پر خواهشاتو خپل کنټرول دومره ټینګوې چې په پایله کې د نفس مهارول او پابندي ستا عادت او نه بېلېدونکې برخه ګرځي. خو که ته په خپل ژوند کې مهمې او اړینې چارې بابیزه وګڼې او خوندورې او اسانه چارې غوره کړې نو ته خپل شخصیت داسې کمزوري کوې چې په پایله کې د نفس خواهشاتو پیروي ستا نه بېلېدونکې برخه جوړیږي. زه زیری در کوم ته د نفس مهارولو توان لري او دې چارې ته دومره وده ورکولی سي چې له هڅې پرته مهارول به یې ستا عادت وګرځېږي. ډېر ځله به دې لیدلي وي یو څوک بایسکل چلوي او داسې ښکاري چې له هڅې پرته یې په لوړ مهارت چلوي. شونې ده ځینې هغه خلک چې بایسکل یې نه وي چلولی ګمان کوي چې دا یو ساده او اسانه چاره ده، خو هغوی په دې نه دي خبر چې په پیل کې دغه بایسکل چلول سلګونې ځلې لوېدل دي، خو بیا یې هڅه کړې او خپل کار ته دوام ورکړی څو توانېدلی چې له هڅې پرته په عادي ډول بایسکل وچلوي. همدا د هغو کسانو حال دی چې هیڅ کله ترې لمونځ نه پاته کیږي. هغوی داسې ښکاري چې ګواکې د لمانځه په اړه د خپلو نفسونو سره مبارزه نه کوي، خو دا خبره پټه نه ده چې هغوی ورځ تر بلې له ډول ډول د عذرونو سره مخ سوي دي او له خپلو نفسو سره یې مبارزه کړې څو نفس یې ورته سم سوي او د نفس مهارول عادت او د شخصیت یوه برخه ګرځېدلې ده. همدارنګه ته کولی سې د هرې ورځې په تېرېدو سره د خپل نفس مهارول ته وده ورکړې او هغه داسې چې هر ډول عذرونه بابیزه وګڼې او پر هغه څه ټینګار وکړې چې ترسره کول یې در باندې لازم دي، که څه هم د دغې چارې په اړه ستا طبیعت هر څنګه وي. مه لاهانده کېږه، هېڅکله به د ستړیا او ناخوښۍ احساس ونه کړې، بلکې هر ورځ به په خوښۍ او رضا کې اوسېږې. پابندي به ستا خوی سي او زر به د هرې ورځې په پای کې د رضا او خوښۍ احساس وکړې. د عقل سره دې مشوره کوه. بریالي خلک پرته له دې چې خپله انرژي په عقلي مشورو ولګوي د مهمو او اړینو چارو په ترسره کولو کې بوختېږي. همدارنګه لمونځ کوونکي د لمانځه په اړه له خپل عقل سره مشوره نه کوي نو ته داسې مه وایه اوس لمونځ وکړم او که د دغه کار ترسره کولو وروسته یې وکړم، ډوډۍ ته انتظار وکړم او که لمانځه ته ولاړ سم. د اوداسه لپاره د بوټونو ایستل به مې په تکلیف کړي، 15 دقیقې به نور هم خوب وکړم څو د سهار لمانځه ته ښه تازه کړم. له عقل سره دې مشوره مه کوه ځکه عقلي مشوره ډېر لوی قوت له منځه وړي او له عقل سره مشوره کول د ټمبلۍ یو بنسټیز لامل دی. ارواپوهان وایي د ټمبلۍ له منځه وړلو او د مهمو چارو د ترسره کولو لپاره تر ټولو غوره وسیله دا ده چې عقل ته دې د چوپتیا امر وکړي او هغه چاره پیل او وخت ورکړي چې د ترسره کولو اراده یې لري. کله چې اذان اورې عقل ته دې د چوپتیا امر وکړه او داس پیل کړه سمدلاسې لمانځه ته ولاړ سه او غوره دا ده چې د لمانځه تر ادا کولو وړاندې له هیچا سره خبرې ونه کړې، هېڅ نه خبرې اوږدې سي او شیطان دې د لمانځه په وروستي کولو قانع کړي. هر څه چې کوې یا هر چیرته چې وې له عقل سره دې دا مشوره مه کوه چې لمونځ وکړې که نه. په فکر کولو سره دې خپل توان له منځه مه وړه. هر وخت دې کله نفس سره دا مبارزه وکړه چې سمدلاسې لمانځه ته پورته سوې نو زر به دې نفس غښتلی سي او د وخت په تېرېدا به دې دا کړنلاره عادت وګرځېږي او همدا د بریالیو لمونځ کوونکو مهم عادت دی. یوه نیک سړي بزګري کوله چې کله به یې بیلچه پورته کړه او اذان به یې واورېد نو بیلچه به یې بیرته نه غورځول
بلکې همداسې به یې د شا لوري ته پرېښودله او دا کار به یې له دې ویرې کاوه چې هسې نه شیطان د لمانځه وروسته کولو په اړه وسوسه ور واچوي. دا یو اسانه کار دی، خو د لمانځه په اړه له عقل سره د نه مشوره کولو یو ښه تمرین ګڼل کېدای سي. د هغو شیخانو له ډلې چې زړونه یې له جوماتو سره تړلي، د وزري راته داسې کیسه وکړه. یو ځل توند توپان او سخت باران و. له پلاره مې وغوښتل چې لمونځ په کور کې وکړي څو تکلیف نه سي. نو شیخ وویل په الله قسم که د ډبرو باران هم وي د جومات لمونځ به پرې نږدم. پیاوړی شخصیت د لمانځه په چارو کې مشوره نه مني. مرجعي نکته: کله چې ما له دغه سپین ږیري څخه د نفس مهارولو په اړه د هغه د قوت د راز پوښتنه وکړه، نو د نفس له رازونو څخه یې په داسې یو جالب راز خبر کړم چې د علماو په کتابونو کې لیکل سوي او مرجعي نکته بلل کیږي. مرجعي نکته هغه حالت یا کړنه ده چې د تیر وخت په ځانګړو سختو او استثنایی حالاتو کې یې ته په ترسره کولو بریالی سوی یې، او اوس که ته کټ مټ له همهغه حالت یا کړنې سره مخ کېږې، نو کولی سې همهغه پخوانۍ کړنې ته د مرجعي نکتې په توګه ور وګرځې څو ستا لپاره هڅونکي او باعث سي. مطلب دا چې په یوه یخه او طوفاني شپه کې دغه سپین ږیری ناوخته له خپل کار څخه راغلی او ډېر خوب یې لا نه و کړی چې د سهار د لمانځه اذان وسو. نو سپین ږیری د خپل نفس سره مبارزه وکړه او د سطح پورته سو، عطر یې ووهل او جومات ته ولاړی. د هوا یخوالی، د خوب کموالی او ستړیا هغه سخت حالتونه وه چې پر سپین ږیري د لمانځه پرېښولو لپاره بسنه کوله، خو سپین ږیری ورباندې غالب سو. کله چې په راتلونکي کې له واټه حالاتو سره مخ کېږي، دغې شپې ته مراجعه کوي او خپل نفس ته دا ور په یادوي چې څنګه وتوانېد پورته سي او دس وکړي او په ډېرو سختو حالاتو کې لمونځ په جومات کې ادا کړي. نو نفس یې پر هغه د غلبې لپاره هیڅ چل نسي وجوړولی، بلکې نفس یې په خپله ماته خوري. همدارنګه که ته وتوانېږې د خپل ځان لپاره مرجعي نکتې جوړې کړې څو په سختو حالاتو کې رجوع ورته وکړې، دا به له تا سره د نفس په مهارولو کې او پر منځه د ټینګار کولو په اړه ډېره مرسته وکړي. نو هڅه وکړه چې له هر سخت حالت څخه قدم واړوې څو ستا لپاره مرجعي نکته وګرځي. له همدې عمله موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی څو د توان تر کچې پر سنتو او نفلي لمونځونو ټینګار وکړو، ځکه هغه انسان په داسې حال کې فرضي لمونځ ضایع کړي چې د الله تعالی د فرض کړیو لمونځونو څو برابره سنت او نفلي لمونځونه ادا کوي. ګواکې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره دا غوښتل چې د خپلو نفسونو مهارولو لپاره یو پراخ میدان ولرو. دا وخت به هم تیر سي. باچا د خپل وزیر وغوښتل څو په ګوتمۍ کې یې داسې یوه جمله ورته نقش کړي چې د پریشانۍ په وخت کې یې وویني پرې خوښ سي، او که د خوښۍ په وخت کې یې وویني معتدل سي. نو ورته یې ویې لیکل دا وخت به هم تیریږي. ښکلې جمله ده. کله چې د سهار لمانځه ته ویښېدلې د ستړیا او بېخوبۍ احساس یې کاوه، نو ډېر یې وایه ډېر ژر به دې دغه احساس له منځه ځي. ځان ته دې یوازې د څو دقیقو فرصت ورکړه څو پورته سي او اودس وکړې، ځکه دغه شعور به ټوله ورځ له تا سره نه وي. ته اوس یوازې د نویو عادتونو جوړولو په پړاو کې یې، نو د ستړیا او خوب احساس به دې ژر له منځه ولاړ سي. هغه وخت هم ژر تېرېږي چې د لمانځه په اړه له خپل نفس سره د مبارزې احساس کوې. هغه وخت هم ژر تېرېږي چې په لمانځه کې د خشوع کولو ناتواني احساسوې. هغه وخت هم ژر تېرېږي چې د جمعې لمانځه ته ولاړ سې او په جومات کې دننه ځای نه وي، نو د جومات څخه د باندې په ګرم لمر یا تیز باران کې لمونځ کوې. که کار دې سخت وي، نفس دې راحت ته اړتیا ولري، خو کور ته د دمې جوړولو په موخه له رسېدو سره سم اذان واورې، نو ولاړ شه او لمونځ ادا کړه، ځکه دا وخت هم تېرېږي. یوازې صبر وکړه، هېڅکله دا وخت نه اوږدېږي، ژر به تېر سي، خو تر تېرېدا وړاندې به له تا نه بل شخص جوړ کړي. دا ګمان مه کوه چې د لمانځه په تړاو له خپل نفس سره مبارزه به دې د ژوند تر پایه روانه وي، بلکې دا کړنه یوازې د هغه داخلي سکون بدله ده چې د لمانځه وروسته رامنځته کېږي او تا ته داسې احساس درکوي چې ګواکې دا پراخه نړۍ ټوله ستا ده. ژر به دې سترګې یوه داسې داخلي شتمنۍ ته وغړېږي چې سر او بر یې معلوم نه وي. ژر به داسې احساس وکړې
چې یو لوی ضمانت یې ترلاسه کړی دی، ګواکې له رنځ، سپینږیرتوب او بېوزلۍ څخه ساتل سوی یې، او په دې حالت کې ډار په بشپړ ډول له منځه ځي، ځکه ته له الله جل جلاله سره وصل سوی یې، او چې الله تعالی له تا سره وي نو څوک ضرر در رسولی سي. کومه اړتیا لرې؟ د اذان او لمانځه ترمنځ شیبې د نور عمر په څیر دي. که په دغو شیبو کې ته هر څه وغواړې درکول کیږي، یا د یوه حکمت له مخې درڅخه منع کیږي. زه حیرانېږم ولې ډېر خلک د دعا قبلېدو دغه شیبې له لاسه ورکوي. آیا ته کومه اړتیا لرې؟ موږ ټول اړ یو. که ستا اړتیا هر څه وي، د هغه ذات په وړاندې ودرېږه چې پر هر شي قادر دی، او خپل اړتیا ترې وغواړه. له هغه غني څخه یې وغواړه چې د اسمانونو او ځمکې خزانې ورسره دي. زما باور دا دی الله تعالی ښه پوهېږي چې په ورځني بڼه د موانعو او ننګونو د شتون حکمت د ایمان تجدید یعنی نوي کېدل دي. کېدای سي د ایمان تجدید له اصلاح سره خلک عادت سوي وي او له ژور فهم پرته یې په غوږونو اوري. که ته له یوه چا څخه پوښتنه وکړې چې آیا په رښتیا په الله تعالی ایمان لرې، پوښتنه به دې بده وګڼې او په دې به حیران سي چې ولې دې داسې پوښتنه ترې وکړه، ځکه طبعا هغه په الله تعالی ایمان لري، ټول عبادتونه ترسره کوي او د الله تعالی سره مینه کوي. او که همدغه شخص راسي او له خپل بد حالت شکایت درته وکړي او د ژوند له تنګۍ یا له داسې یوه ستونزې څخه سر وټکوي چې سینه یې ترې تنګه ده، یا له توان څخه د ډېر پور شکایت درته وکړي او ته نصیحت ورته وکړې چې د الله جل جلاله څخه خپل حاجتونه وغواړه، نو ستا په نصیحتو به داسې عمل کوي لکه دا چې د ستونزې د حل دویمه چاره وي. نو تا ته به وایي هو طبیعي خبره ده چې د الله تعالی څخه به د خپلې اړتیاوې وغواړم، خو ستا نظر څه دی؟ که هغه او دغه کار وکړم، هغه د یو مادي بنسټ په لټه کې دی څو خپله ستونزه ورباندې حل کړي. او که د دویم ځل لپاره نصیحت ورته وکړې چې خپلې اړتیاوې له الله جل جلاله څخه وغواړه، نو درته وایي چې دا خو توکل دی. او آیا الله تعالی موږ ته د اسبابو کارولو امر نه دی کړی؟ د اسبابو کارولو تر نامه لاندې به یو شخص ویني چې له بل چا څخه په یوه دنده د خپل زوی ګمارل غواړي، د مدیر په دروازه کې به ولاړ وي چې کار یې ګړندی کړي، او ښځه به ویني چې د خپل بد حالت څخه خپلې ملګري ته شکایت کوي. د حیرانتیا خبره دا ده هغه کسان چې د خالق پر ځای له مخلوقه غوښتنه کوي او له خالق څخه مخلوق ته شکایت کوي، د خپلو غوښتنو او شکایتونو په وړاندې کولو کې یې له هنر او ادبیاتو څخه کار اخلي او ژبه یې په لوړه کچه فصیحه او روانه وي. خو کله چې د هغه ذات په وړاندې سجده کوي چې د هر څه واک ورسره دی، په هر څه قادر دی او د اسمانونو او ځمکې خزانې ورسره دي، نو ژبه یې پړسېږي او نه پوهېږي چې څه ووایي، کلمې او عبارتونه ټول ترې لاړ سي. ته پوهېږې دا ولې؟ ځکه هغوی له فقیرانو څخه په سوال کولو عادت سوي. یو فقیر له بل فقیر څخه سوال کوي او هغه یې په اړه د هیڅ شي توان نه لري، او که هغه بادشاه، رئیس یا هر څوک هم وي، په اړه هیڅ شی نسي کولی. په څو شیبو کې شونې ده چې له توان او ځواک پرته په تنګ قبر کې واچول سي، څوک به یې قبر ته یوسي او څوک به پرې خاورې واړوي. موږ پر اسبابو د عمل کولو په فهم کې دومره تېروتلي یو چې د اسبابو رب مو هېر کړی دي. هغه کوم اسباب وه چې د ماهي په خېټه کې او د سمندر د تل په تور شپو کې یونس علیه السلام ته نجات ورکړ. که موږ د ځمکې تر ټولو قوي او د ډیرو پوځونو درلودونکي بادشاهان راوستلي وي، هېڅکله یې نسي کولی چې یونس علیه السلام راوباسي. هغه کوم اسباب وه چې په اور کې پروت تړل سوی ابراهیم علیه السلام ته یې نجات ورکړ. هغه کوم اسباب وه چې موسی علیه السلام ته یې په داسې حال کې نجات ورکړ چې تر مخه سمندر او تر شا یې فرعون او د هغه پوځونه وه. هغه کوم اسباب وه چې یوسف علیه السلام یې تر داسې بند وروسته چې لمر یې په سترګو نه ولیدلی د مصر عزیز او د ځمکې د خزانو مالک وګرځاوه. هغه کوم ذات دی چې کولی سي د داسې یوې مور زړه ډاډه کړي چې د وژل کېدو له ویرې خپل زوی سمندر ته اچوي؟ او هغه کوم ذات دی چې هغې وړې ډلې ته نجات ورکولی سي چې ټول کلی د وژلو لپاره راټول سوی دی؟ کېدای سي ته ووایې چې دا خو د نبیانو علیه السلام معجزې او د صالحینو کرامتونه دي،
او له موږ سره هیڅ تړاو نه لري ځکه د معجزو وخت یې سوی دی. نو زه درته وایم ستا له معجزو سره څه دي؟ آیا دغه معجزې هغه الله تعالی نه دي پیدا کړي چې ته یې عبادت کوې او ایمان دې ورباندې راوړی دی؟ چا چې هغوی ته نجات ورکړ ستا پر نجات هم قادر دی. چا چې د هغوی غوښتنې پوره کړې پر دې هم قادر دی چې ستا غوښتنې پوره کړي، او چا چې د هغوی زړونه ډاډه کړل پر دې هم قادر دی چې ستا زړه ډاډه کړي. له تدبیر تیر او په تدبر او فکر کولو بوخت شه. بې پروا الله تعالی پر دې قادر دی چې له معجزې پرته تا ته نجات درکړي، غوښتنې دې پوره او زړه دې ډاډه کړي، لکه الله تعالی چې فرمایي کلا ان معي ربي سیهدین. ژباړه: ویلي هیڅ کله نه، یقینا ما سره مې رب دی ژر به لار راوښیي. دا وینا موسی علیه السلام کړې ده. د موسی علیه السلام قوم چې کله ولیدل ترمنځ د سمندر او تر شا د فرعون لښکرې دي نو ویل یې انا لمدرکون. ژباړه: دا د موږ خو ګیر کېدونکي یو. موسی علیه السلام د اسبابو او منطقي تحلیل په اړه فکر ونه کړ، بلکې لومړی یې په بشپړ یقین سره د رب الاسباب په اړه فکر وکړ. نو ځواب یې ځکه کلا و. دا د نفي توري دي، معنا یې بد ګڼل، منع او د بیخه ایستل دي. موسی علیه السلام چې کله دغه یقین او مطلق ایمان ښکاره کړ، الله تعالی جل جلاله سمدلاسه د اسباب برابرولو لارښوونه ورته وکړه، که څه هم اسباب هیڅ کار نه ورکاوه. الله تعالی وحی ورته وکړې چې سمندر په خپله لکړه ووهه. الله تعالی په دې قادر و چې له لکړې پرته سمندر څرې کړي، خو د الله تعالی اراده دا وه چې موږ ته د هغو اسبابو برابرولو ماهیت بیان کړي چې زموږ د توان په پولو کې وي. الله تعالی موسی علیه السلام ته دا امر ونه کړ چې فرعون ته وګرځي یا سوله ورسره وکړي، ځکه هغه د اسبابو برابرول نه دي. د ایمان له معنا څخه زما موخه همدا ده، خو هغه اسباب وکاروئ چې ستا په توان کې وي او بیا بشپړ یقین ولرې چې رب در سره دی او ژر به لارښوونه درته وکړي. دا هغه یقین دی چې نوح علیه السلام ته د خپل قوم پر تکلیف او ملنډو صبر ورکړی و. او ته پوهېږې قوم یې ولې ملنډې پرې وهلې؟ ځکه د الله تعالی امر ورته سوی و چې په دښته کې کښتۍ جوړه کړې. نو قوم یې د لیوني تور پورې کړ، ملنډې ورباندې وهلې او ورته ویل یې دا څنګه کښتۍ ده چې په دښته کې به روانه وي. خو نوح علیه السلام د هغو اسباب په اړه فکر ونه کړ چې کښتۍ به په دښته کې روانه کړي، ځکه د بشر د مادي فکر له پلوه داسې اسباب محال او ناشوني وه، بلکې نوح علیه السلام د رب الاسباب لوري ته متوجه سو. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. ژباړه: نو هغه خپل رب ته دعا وکړه چې زه بالکل بېوسه سوی یم، نو بدل واخله، ځکه نوح علیه السلام د هغه الله جل جلاله قدر وپېژندی چې ده یې بندګي کوله. دعا یې ومنل سوه. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقي الماء على امر قد قدر. ژباړه: بیا موږ په ژښتو ډېرو اوبو د اسمان اورونه پرانیستل او د ځمکې مچونې روانې کړې، نو دواړه اوبهګانې پر یوه ټاکل سوي کار سره یو ځای سوې. دلته حکمت لرونکی الله جل جلاله د نوح علیه السلام او له هغه سره د مؤمنو کسانو په هڅو جوړ سوې کښتۍ د نجات سبب وګرځوله، او دغه سبب د هغوی د نفسونو د توان تر کچې و او هغوی هڅه وکړه څو دغه سبب وکاروي. د ژوند په هره برخه کې دي داسې اسباب سته چې ستا د توان تر کچې دي، نو د هغو اسبابو د عمل په څرنګوالي کې فکر مه کوه. نوح علیه السلام سمندر ته د کښتۍ د رسولو په اړه فکر ونه کړ، بلکې یوازې په هغه څه کې هڅه وکړه چې په توان کې یې و. د اسبابو د عمل څرنګوالی الله جل جلاله تر خپل ذات پورې ځانګړی کړی دی، څو د ژوند په هره ورځ کې ایمان تجدید سي او هغه قادر ذات هیر نه کړل سي چې دغه اسباب په کار اچوي. د درېیمې برخې پای. واليوم أظلمت السماء بأرضها وساد الفساد فسيحة